عزیزانو دیتا بزیار تر سوچ کوئے یو سڑے راغے واغوی چیز اگے ما اگے زمولائے ما ماتے ہوئی چیز اگے ما او ما دا غد الوگی لری کولو پورا اسباب جوړ نکړه یو خو ګوره دا خبره ده کنه چې جیب کې لاس وهي او مات پینځه پیسوال راو باسي او ولا ورکړي یو دا خبره یو دا چې سړی وي چې زه وګم او تا پینځه پیسوال ورکو او د سړی غریب ہوتا سره زور نه دی لاړ بش نستا عظیم مؤاخذه په قیامت کې پدې هم کی چاغتا ته ویلیو چې زه وګم نو داغل وگا پا پینزه پیسوال نه دفع کېدا او ستا وسو چې تا دې موړ کړې وي ما په خبرو پوهې په دې باندې د مقربین قرائن دال د یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام تینا خدای پاک ورک او داسی ورک شو چې سلویخ کال ورکو یعقوب علیہ السلام هم پیغمبر دی او یوسف علیہ السلام هم پیغمبر دی او بیا داسې زوی دی چې د ټولې دنیا حسن یو طرف تکي او یو د یوسف حسن بل طرف تکي نو دا به پدرون شي دومره ښایستهو ځکه چې قرآن داغه قصې ته داسی صیغه ویلې ده چې هغه صیغه الله د بل پیغمبر قصې ته نه ده ویلې نحن نقص عليك احسن القصص احسن اے پیغمبر یو ډېره ښایسته قصه درته علما لیکي چې دا ډېره ښایسته قصه ورته خدای ځکه وویله چې د دې قصې مالک ډېر ښایسته و نو الله قصې تم ځکه ښایسته و دا غوندې زوی څلوېښت کاله د یعقوب علیه السلام نه یې ورک د یو کور جوړ کړی و په هغه کور یې لیکلي و دارالحزن د غم کور او سلویخ کاله داسی جړلی چې د سترګو ګاټي ویلی شو او بشوي او هغه وبد اوخ کو په ځای کې راځي سترګې لاړې علما وايي چې یعقوب علیہ السلام سره دا دومره لوی کار ولې وشو او ډېر لوی پیغمبر او داسې درد او داسې غشه ورته په سینه کې منډلې چې څلوېښت کاله الله دې امان راکړي علما لیکي چې دا ځکه چې دې یعقوب علیہ السلام ته یو فقیر راغی هغه فقیر ورته ویل چې زه وګم
نو ده ورته ووی چې لږ صبر وکړه روټۍ تیاري یعقوب علیہ السلام په سبل سکار کې مشغول شو دا فقیر هیر شو چې هیر شو نو دا فقیر هم داسې اوږی لاړو چې اوږی لاړو نو یعقوب علیہ السلام ته خدای پاک ووی چې دې فقیر که دا ستا روټۍ خوړلی وی نو په دې یو روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړی خو ته دې بل کار کې مشغول شوې او دی درنه وږی لاړو نو په خپل ذات مې دې قسمي چې د 40 ورځو په بدل کې به د 40 کاله جړو عزیزان پیغمبر قصدن نه هیر شوته او کینولو چې روټۍ تیاریږي اغله خو 40 کاله درد ورکړلی کیږي او مونږ ورته الټه کنځلې مو بد رد ورته ووایي معاف کاو ورک شاو تنې ته دې وګوراو سنډانه غټې او پلانې او ډینګړې چې مونږ به څو کاله جاړو مونږ له یو سړی راغی ډېره غټه تنه یې ده که نه جي او وی چې زه وږیم د خدای په نامه خدای دې وکړي چې دا سړی کروڑپتی وي خو چې وی چې زه وږیم او د خدای په نامه او د هغه لوږه دې دفع نه کړه دغه منځونه به د اور زولني وي او ستا په غاړه کې به پرتي وي او جهنم ته به روانې تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو د دې به ډېر خیال ساتئ ایس پته نه لګي د محتاج او د غیر محتاج ایس پته نه لګي او چې یو سړی سوال وکړو سوال یې وکړو هغه سوال به رد کې نه غصه به ورته نه کړي نه یې در سره څه ورته ووایه چې الله دې وبخه معاف کړه غصه به ځکه چې قرآن کریم ویلی دي چې واما السائل فلا تنهر سائل به رټې نه حدیث کې راځي چې که سائل په اس باندې سور راشي په اس سور وي او راشي او سوال یې وکړ نو رټې به نه څه نه څه به ورکې اگر که د ګډوري هغه سوځېدلي نوکې پاتې وي په کور کې اوم به هم رټې نه او څه به ورکې نو زما عزیزانو هغه هم د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی هغه ولې تا ته ودرولو د سائل په شکل کې ولې دا ستا د مال او ستا د ایمان امتحان دی خدای چې تاله درکړي دي نو هغه له نشي ورکولی نشي ورکولی تاسو ورشئ دلته زرګونه جیره به ځمکې خدای یو سړي له ورکړ کروڑونه روپۍ
داسې خلقو سره دي چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې او بې نیازه کله دیم کروڑونه روپۍ ورکړي خو د هغه تقسیم دی نو دا د قدرت امتحان چې یو لی ورکي او بل ورته ودرئ قیامت کې به دا چلم شي دا ملاوی او بزرگم وی پیر صاحب وی پیر صاحب میاں صاحب صاحبزادہ صاحب وی صاحب حق صاحب خدای قرآن ته وګورئ دا لانجې کونجې پکې چا راوست او که چېرته قر نیکه د چا ښه سړی تېر شوی هغه زامن یې ټول صاحبزادګان شي اوس زمونږ نیکه چې دی آدم علیه السلام و مونږ د پیغمبر وصي نو مونږ ته پکار ده چې آدمي صاحب وایي کنه ده مونږ ته آدمي صاحب وایي چې دا د آدم علیه السلام وصي میاں صاحب دی او صاحب حق صاحب دی او صاحبزاده صاحب دی او ګلستان صاحب اوس زمونږ ګلستان گورنر راغی خدای به داسې په ډېره ښه کړي ګلستان ښې ورځې والله که وګورئ ښې ورځې به نه ګورئ دغسې چړې به دې په خېټه کې نه هغه به در سره کېږي چې د یو زخم وینې به سټې سبا بدل کې بل سورې وشي د بل زخم وینې به سټې بل سبا بدل کې بل سورې وشي هغه به در سره کېږي چې ستاړی نه مني وای من قال ما لا ينبغي من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي څوک چې هغه خبرې کوي چې دته مناسب نه وي نو واوري هغه چې د ده نفس به نه مني ته چې څه وایې د هغې بدل کې همغه اورې بیا همغه در سره بیا کې او نور به کېږي نور به تماشې به کوئ د دې خپل ملک اوس ضیاءالحق صاحب قاضیان مقرروي نو اوس نه ورته صاحبه په ګیرو تیل مګل شروع شوي شرشمو تیلم ګران قاضیان مقرر اوس هغه قاضیان به څه فیصلې کوي څه به کوي غل نه به لاس غوڅوي زناکار به سنګساروي شرابي به په درو وایي عمل کې ته شریعت راولي چې تا په ایرپورټ باندې د عام دمتوب کی اجازت ورکړي عمل کې به ته شریعت راولي ستا د ایرپورټ کسٹم تا स्पेशल हिदायत थी कि हर किस्म वीसीआर चाह रहो
نیسه ما و ما منی کوي یو 100-200 روپۍ دیوالی نو را پریدی دا لوی نعمت دی چې د پاکستان ته ډیر وای د به اسلام راوړي دا قاضیان به د اسلام راولي چې کوم ته په عدالتونو کې کېنه دا د کرۍ ټټوان دا خو د کرایې ټټوان دي دا د کرایې ټټوان به د لاډ میکالې د جوړ کړي قانون خلاف فیصله په دې ملک کې وکړي د امریکې د پالیسي خلاف فیصله په دې ملک کې دا ستا د کرۍ ټټوان ورکړي نو عزیزانو دا وقتی طور امتحان دی دې خلکو ته چې دا یو لویه وفا ورکړه ضیاءالحق قوم ته چې د شریعت اعلان یې وکړ شریعت اعلان یې کوم ځای کړی خدای دې په غبرګونونو ته د شریعت اعلان یې کوم ځای کړی شریعت اعلان یې نه دی کړی شریعت له داسې چلو کو لکه د ټانګېوالو زیارت ټانګېوال چې په لاره تېرېږي او چونه کړی دیوال وګوري نو دا چل ورته هلکه دا دې څه وکړه د ګډې زویه وایي دا مې دې زیارت ته سلام سب دې خپله ګوته کړه او دې زیارت ته دې سلام صدر صاحب خو د شریعت نه د ټانګېوالو زیارت جوړ کړ وی چې دا شریعت په بار شي چې زبانی ته مخارج شریعت آرډیننس دا عقل قوم دی دا خلک پوهېږي نه دا پوهېږي اوس درنه آرډیننس لفظ تپوس کوم الله کوي پوهېږي آرډیننس پکې پوهېږئ نه وی توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ اوس یو قوم د قوم چې د ملک د سربراه په خبره نه پوهېږي هغه قوم به سبا د ملک سربراه د برۍ نه څنګه نیسي وای به ورته څنګه چې ته غلط وې ته دروغ وې وای به ورته په خبره پوه شي نو هله به ووایې چې غلط دی قوم د قوم په خبره نه پوهېږي شرعي آرډیننس دې ته وایي چې د سبا نه د ملک ټولو عدالتونو نه انګریزي قانون ختم دومره خو به پوهېږئ دیګاله بیا تقریر دی په باندې پاته بچي واورئ تمام عدالتونو نه د انګریز جوړ کړی قانون ختم او سبا نه به په عدالتونو کې فیصلې په فتاوی عالمگیری باندې فتاوی عالمگیری یو کتاب د عالمگیر بادشاہ د پاره مفتیان او علماء جوړه کړی و او د عالمگیر ټول نظام د ملک په یو فتاوی عالمگیری باندې
तापदे मल्कियों फितावे बादालतुनु की उर्दू के शता, अंग्रेजी के शता, फारसी के शता, पुख्तो के शता, ना अदालतुनु था और जजानु था तकलीफ थे और न वकीलानु था तकलीफ यो शरिया ऑर्डिनेंस देते हुए देता शरीयत न हुई चे। हाँ, इस पे कुछ वक्त लगेगा, इस पे कुछ वक्त लगेगा, इस्लाम लाने में कुछ वक्त लगेगा। दा पाकिस्तान द मक्की नौम जियाद काफिर दी, प मक्का के हो अल्लाह मूस फर्स हो चट्टोल मुल्क द कुफर तनूरो और पैगंबर ते हुए टिक ब मुंस कवे मुंस बद काबे पखवा की कोलो और अबू जहल बस खा लड़ी रावड़ो द रसूलुल्लाह पमला बे वरवाया। दा पाकिस्तान द मकीन हम जियाद काफिर दी चिलगरोरो ब पे इस्लाम रावली एकदम पे नशी रावस दोस्त खबर है। हाँ यो टके वल्लाहिल अज़ीम कफ पाकिस्तान के तरगे पूरे दे इस्लाम नूमो गोरे और न इस्लामी ऑर्डिनेंसो गोरे जे तरसो पूरे द पाकिस्तान खजो नहीं हुए खबर द खजो दा खजी खुदा परस्ते प शेखानुम स्वरीठ प मुलियानुम स्वरीठ पाजियानुम स्वरीठ प बुजुर्गानुम स्वरीठ लड़े कथा करे खरे दर न जोड़ करे दर बांधे स्वरग खबर द खजू ना सो पूरी च खजू नहीं वेली तरगे पदे मल्क का निजाम निश्चित ऐसे मुंग बुस बादो तुमरा तौफीक दे खुदा रागी चे दुई स दरोग हुई और मुंग दावई चे दरोग मवाया कम कार चे कोले नशे दरोग मवाया। दवाई चे इस्लाम लाने में कुछ वक्त लगेगा, मार्शल्ला लाने में भी वक्त लगना चाहिए था ना। मार्शल्ला को आप 1 घंटे में क्यों ले आए तमाम मुल्क में कि इस्लाम लाने में वक्त लगेगा। तो कौम मिजाज को मार्शल्ला हम न गुफ्ता करना तो गुफ्ता है कौम मिजाज दावारी ची फौजी हुकूमत थी नुच द कौम मिजाज न गुफ्ता हो तब रासूर छुए और नन तोल मुल्क जगह वही जे इस्लाम 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 उसमें वक्त क्यों लगेगा। और प्यार शरीयत सजा मुजरिम लवर गई गल न जिलास उस शी टोल पाकिस्तान बे खुशहाल शी का खपा बशी ना न पते मुल्क बोले उरानी यो जिनाकार की पकाउन हुई तो वजह पता टोल जिनाकार भी तभी खज टोल शामियादार अच्छा प्रतिकुन क्लबुनों की बदली की तो जमा खज तरह पकड़ाओ गड़ेगा और दस्ता खज तरह पकड़ाओ गड़ेगा दस गुस्तानी खबर न होएगी और नमदाजी तेरी माँ की तेरी तले माँ और क्लब की माँ 2 घंटे तमाशा करे जैसे कम पागल डांस की और क्लब पागा तलाव के खजे और नर पर बंद लाती तमारा नहीं तो तारा माँ जी तेरी
زار یو شی په سترګو ګورم نو بیا پې تبصره کوم هر یو شی هر یو شی اول وګورم بیا پې تبصره نن ستا په ملک کې بلو پرنټ چلیږي بلو پرنٹ اوس افسوس دا دی چې جومات ته درته هغه ښودی نه شم خو تاسو یې پېژنئ اکثر بلو پرنٹ او بیا هغه بلو پرنٹ د شپې د ښځو په مجلس کې چلیږي دا بلو پرنٹ کیسټې ستا عام په دې بازارونو کې ملوي عام د جمعې شپه په پاکستان کې لویه د لعنت شپه لویه پخوا به د جمعې شپه خلکو تازه اودس یې وکړي چې اودس کې ویده شمه ثواب پکې دی بس دا د لچرې زامن چې دي دا د سوټمارې زامن دا د شپې بلو پرنټونو ته ناست دي او په کورونو کې وي سیارونه لګولي او پردي لچرانې راوستي او ښځو سره یې دا هم د اورېدو خبره ده دا حکومت قرآن دې راشي که نه چې دی ورته په سترګو وښي بیا ستا د جوارۍ لوی پړونه راشه پاگے کے لوئے لوئے تنخواگانے مقرر سرکاری خلق داغا جوارے دا پڑ سوکیداری کری دستا دا ملک سرکار نے سلویخ کالا پدے پاکستان دا حکومت دیر او انشاءاللہ بیان پہ امتا سے را روان تاسو خو بیا خوټ کېږئ را خوټ کېږئ که نه الیکشن دی الیکشن دی الیکشن دی پرون مې یو ملګري ته وویل ما لکه تاسو دا د پلاني مقابله کې څوک ودرولی دی چې دغه نو هغه ته چې ما وکتل د هغه د سترګې د ضیاءالحق په شان او درولی صاحبه د عرب پتی په روپای ووټ اغستی شي دی به چېرته وظیفه جیب کې ګرځئ خلکو ته به یې بویئ چې ماله ووټ راکوي او دا داسې ښه قوم دی چې یو طرف ته د جومات ملا ولاړي او بل طرف ته خان ولاړي ته به ګورې دا شیخان به د زړو ګډو غوندې خان پسې رواني خدای راستي که ملا له نږدې هم وي بلکې ملا ته وایي چې کښېنه ملا صاحب نو ستا دې خبرو سره څه کار په جومات کې کښېنه الله الله کوه نو ستا دې خبرو دا شیخان ما ته یو شیخ ووایي په یو کلي کې وایي ستا یاره ته یې څه کې ما مقابله کې لوی خان ولا وایي ستا دې خبرې غړپ دې ګیرې نه مې چې ونیو که نه او په دې سټ کې مې وویل کله کمال دا ګیره زنتلا کا ځکه چې زه د خان مقابله کې ونا خبره دا ده د قوم مزاج داسې دی عزیزانو چې وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا که د خدای مهرباني وشوه او آسماني انقلاب راغی او په دا ملک او دا ملک کې ټیک کو او ډېره ښه کینی اوس ډولکي غږیږي د مسلم لیگ مسلم لیگ دیو چې مسلم لیگ دیو چې مسلم لیگ څوک دا هغه خلق دي چې پیرنګیان له پاکستاني دوی له ورکړه همغه کټوا ده پکې خوټ کېږي را خوټ کېږي خوټ کېږي را خوټ کېږي د شاورلیټ پرزي دي پاړه کاړی پټي دغه مسلم لیگ دي که ایوب و هغې سره ملګري که یحیی خان و هغې سره ملګري که بوټو صاحب و هغې سره ملګري او که ضیاءالحق دی هغه مسلم لیگ دی هغې سره ملګري دي اوس چې
بل څوک راغی هغې سره به مرګي دا د شاورلیټ پرزي دي 12 کړای پټي دغه مسلم لیگ. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې ملک کې اسلامی انقلاب پکار او داسې جابر حکمران په دې ملک پکار دی. جابر چې یو داسې مشین د جرمني نه راوړی چې سړی ورننه باسي اډوکي یو طرف ته غورځيږي او غوښه بل طرف ته غورځي او د غوښې ته سپي ودرولي او پې ورچمبړ کړي چې یو مستقلې دنیا سره دا عمل وشي چې غوښې په سپو وخوړی شي دا باقي به ایله د سړي زامن کېږي. یعنی تمه مه کوه بس خوځئ را خوځئ چېرته روټۍ موټۍ خورئ را خورئ پوه شوې نو په شد او بد یی نه او نه پې پوهېږي. یو خدا زما جومات هم داسې دی که نه چې دې له هغه خلق نه راځي چې د ستنو ته لږ ټینګ شي. ټول دا سپېره سپېره په خبره نه پوهېږي. اوس که دوی پې نه پوهېږي دا زه چې څه ویم بار ورته د غیبي ملایکې ولاړې دي نو هغوی له خو یې رسوي که نه چې داسې یې ووایي په دغې خو خوشحالې چې دا زما ستنې د کونینو هغوی ته وررسي چې داسې وی ګوري نو ورته یې داسې چل کړي چې دا یې څه ووایي. نو عزیزانو لاج د دې ملک د خدای وساتي اسباب دې پکې خدای پاک داسې جوړ کی چې هغه قرآنی نظامی او د جناب محمد رسول الله هغه د 23 کالو جوړ کړي نظام اسباب دې پکې خدای داسې جوړ چې ستا په مال او په جیب ډاکا واچو او تا لوٹ کم او خپل کور آباد کم زکا چتا غر کا وہی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستا کور ران کم زما کور کی نو عزیزانو دا عوام دانن د دې قوم د دنیایي او مذهبي مشرانو کې ډاوني اسلام 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 ملام لګیا دیو پیرم لګیا دیو ضیاءالحق لګیا دیو اګرینجم لګیاو صاحب دا ټول لګیا دي اسلام 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 الوی د شریعت کارم تیز شریعت کارم تیز په څه دی تیز څه ماشینو چې پرز ډیبرای دی ولا تیز وتا ذلیل قوم والله کپدیم پوی ذلیل قوم نه ده چې پرون دې ضیاءالحق اعلان وکړو چې دا اسمبلی او کابینه ما ځکه ما تکړه چې دا څخه گئی نو اومې غورځولې چې دا ملک پاک شي نن وګورئ 18 مغه وزیران بیا واغست اومغه بیا واغست او تا خدای تبا کنو اسخا گئی دی بیا واغست مغه اگئی بیا واغست او دې دومره پوي چې اخر خوا پوي دې پړږي چې دا قوم خردماغ قوم دی دا نه پويږي په خبره کله وند دکی عقل وې او دا قوم ورته با شعور قوم ښکارې دې
نو دب ویلے کنه چې پرون می دی خلقو تا گندگان ہوئی او نه بیا وزیران کم دا قوم بڅوي دا ورته پکارو کنه خو په دې چې دا قوم خو دا غرونه دي من ربک په ملکی ورته په قبر کې راغی من ربک و رب کیا یو قب مړی بنی وګم او دا سپینی دوی له چرته نوړای ورچاو الله قدر پسې غپ आवाज وکي کدی کی عقل وې نن پکار داو چې د ټول ملک یو आवाज وې چې دروغ دی ولې وې پرون دی وې چې دا اسخاو زکه ملره کړه اسخا دی په کم گنگا کې وینځل چې پاک مغز خای بیا راوست دغه خبره ده چا ورتل دی مور خو دې سل مړو نه کړی دی الکا یو الک ته چاوي دی مور دې سل مړو نه وکړو هغه ورورا کعبه سل مړو نه وکي ابای بیا ابای شو کسل مړو نه کړی ابای بیا ابای دا مونږ په پاکستان کې چې سل مړو نه وکي ابای بیا ابای اپاک نو تو ہے جس تا ملک نو سشے جوڑ او جی تھو دی کھوتی اتیان کھلوتی چھ دا کمزے خراوہ و ملتا ادرے دا دستاس ملک نو عزیزانو عرض داو چھ زخو خپل زانی مایوسم دے قوم ناو دے خلق والا مایوسی دا قوم ہر ڈول کی تگڑی دا تمیز پکی نشتا چې دا ډولکی خپل دی او کپره دی خو چې د ډولکی आवाज واوري دوی ورته غړي دا قوم هر چاته غړي بیا د خان او د نواب په مخ کې خو دا قوم دومره ذلیل دی چې داغي نوم ته دوی نشي ټینګې دي نوم او چې خان نامه واوري ړي بوګني چې نواب نامه واوري ړي بوګني کدا قوم وے دی بویلے چھ خان سی او نواب سی زخان او نواب کم سڑے چھ پچابڑی کی چولے خرسی او بیگالا روٹا اخپل گٹی دا خان دے دا نواب قوم کی ایمان وے د دې نوابانو قبرونه بدوی نه کنسته قبرونه ولې نه کني والله کې درته وکنم تا زما قبر کنسته چې زستا قبر وکنم تب زما قبر کني نو علاوه زستا قبر کنم دوی دیخوا یو جنسه تتله ومانو زراوتم داسنو ای دا خیالو کو چې زراوتم مانو او نه خوځید او چې ما پسې هغه خانو کتو ټول پاس چې نواب سے ما زیګر له تقریرو نو خیر خپل عادت خو مې ور سره وکړو خو ما وی چې خدای پیژندلی خلقو زم علماو ملاو اډو دام خیال نه کو چې دا بل ملک نه یو مولا راغلی خو چې د نواب نو مورد ټول باندې پړت یار رالو اوچت ودرې نو خدای پیژندلی یی چې درنه د نواب د درس پی جوړ کړی د نواب د کور پاتیشونه در ترو دی او تاسو خړی تاسو خدای پیژنئ که تاسو ایمان مضبوط او محکم وې نن به نواب او تا په یو تالی روټه خوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم
روټای به چې خوړه د هغه تالی دومره لویو د لرګي جوړو چې څلورو کسو به اوچتولو دومره لوی دا دومره لوی دې دپاره جوړ کړی چې د روټۍ په ټیم کې چېرته غلام هم بیل پاتې نشي ټول به پیغمبر سره په یو تالی ناست نن دې بې ضمیره قوم کې چې ایمان وی جنیجو دلته راغلی او په هغه ورځ ما ته پولیس والاو خبره وکړه 40 ګنټې پولیس نهاره تېره کړې وه 40 ګنټې جنیجو به دننه سخت خوړه او دوی ورته نهر په سرکونو ولاړ ویل مونږ سره خو داسې چلو شو مال ډېر ښه شکر تاسو هم په خلکو عذاب نازل یې که نه د پولیس په شکل کې نو خدای په تاسو د جنیجو په شکل کې عذاب نازل کړي چې کله به هم داسې خېټې چیزونه اچول کله به هم داسې خېټې چیزونه ډېر شو ښه در سره شي خدای چې چا سره څه کوي ډېر ښه ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو نو عزیزانو عرض دا و چې فلما نسو ما ذکروا به الله فرمایي چې څوک زما کلام هیر کی ما هیر کی نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء آسی نششی چه نه پاس اسمان ګوري او نه لاندې ځمکه ګوري نو الله وی زس چلو کم اخذناهم بغتة ناگهان رونی سم فاذا هم مبلسون دوی اریانی چې یا الله دا څه وو څه درینی میں بجے د غرمې ټیمې صاحب څوک دی او څوک په جاز کیو څوک په لارې څوک په سفر کی کنه یو دو وزیران د پنجاب دل تراغلی ورپسې آډر راغی چې رورا بل موټر کې راځي کارم خراب شو اخذناهم بغتة ناگهان ول اورمیگ مات کر فاذا هم مبلسون تیر ورځ کې مې یو منبر ته وې د صوبایي اسمبلی منبر ما ورته وی چې هلکه تا په اسمبلی کې څه خبرې مبرې کې ولې نه کوم د قوم د پاره ډېرې خبرې کوم مال څه دی اخر وی ویلې ولې نه کوم مال خوله دې د مردین ټوکرای ده خدای پراستی که په دې خوله مې باور شته چې دی به په اسمبلی کې خبرې ځکه چې دا هلکه تاسو په ایمان ووایئ چې دا کم ممبران مونږ منتخب کړي د اسمبلو دپاره یو پکې د دوانو یا په خبره پیدا په خبره پیدا را پاسېدې شو په داسې چې بکواس ولی را پاسېدې شو نه یو نه دي ټولو دروغ ویلي دا شریعت بل والاو چې چغې والی شریعت بلم پیش کړي بلم پیش کړي بلم پیش دوی د ضیاءالحق پس خوردې په ځان حلالولې او یو دبدبې وغږولو چې هله شریعت بلم پیش کړی دی او ضیاءالحق ته د عوام غریبان به پې دوکه شو چې رښتیا وایي ما خو درته وویل چې والله العظیم چې دا عوام دا غریبان چې دا ټول عمر مونږ د اسلام په نوم په دوکه کې ساتلی دا به د جنت سردارانی او مونږ به د دوزخ سرداران مونږ له جنت یې نشته زمونږ جنت سره څه کار بل الانسان على نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا دار سړی علم په خپل نفس باندې حضوري او یقیني وي په خدای قسم چې ما ته د خپل ځان معلوم ما ته پته چې ما کې څومره اسلام دی اسلام د پاره کول څه پکار دی او زه کوم څه لګیا یم ما ته ځان معلوم داسې هر چا ته ځان معلوم اور چاته پته پته نه ورته بیا کوي څه دولت او دنیا
نن مونږ تباہ او برباد پیسو مونږ تباہ او برباد د پیرنګي حکومت کې سخاص کسان به چا به خرید کېده په پاکستان کې خواص او عوام ټول خرید شي